عرفات ته ورځ روانه ډېره قیمتي ورځ ده که چېرته الله ورته ورورسولو او د مرګ جونیس پته نه لګي نو دا ورځ بیا ضایع کوئ مه داسې چې صرف دې روژه نیولې ده د سهار د منځه نه بعد پرېوتې ماښام ته نږدې راپاڅېدې څه کوي چې موږ خو جوي نن د عرفات روژه نیولې او څه خوشحاله یو او بیا روابزه راووته او بیا کجوري دي او بیا ګرمه ګورمې او پیکوړې پرېږده د پیکوړې او د روابزه او دا قیسې سره دا روژه موږ په دې پیکوړو او په دې شیانو ګرمه کړې روژه ګرمه که په تلاوت باندې روژه ته ګرمه که په دعاګانو باندې چې دغه ورځ جوی منزل خو بهر سړی ځي جوی منزل ته لاړې بس که روټۍ تا ته په دغه ورځ ستا روژه ده هغه وخت خو تا ته پاتې شو چې کوم وخت تا ته پاتې شو دا په تلاوت کې واړه په دعاګانو مازدیګر نه بعد بیا څه نه څه جومات کې چې لمونځ وکړو ژر مه راوځه کښېنه تلاوت وکړه اذکار او اخري وخت نور ډوبېدو ته نږدې همدغه وخت دی چې رب العالمین د اور نه خلک ازادوي او چې څه ترې غواړي هغه درکوي نو چې دغه په دعاګانو کې تېره کړي هېڅ خبره نه ده که ته په دغه ورځ روژه بغیر د روح افزا نه ماته کړي څه چل به وشي که دا یخې اوبه وڅکې ښه مزېدارې هغه د روح افزا نه زیاته مزه کوي او نقصان هم نه درکوي هېڅ خبره نه ده که ګرم سالن او ګرمه ګورمې ډېره نه وي روژه ماته که هسې دې بیا چوټي د سهار اختر دی ښه ټیټ پروګرام ځان له وکړه بیا چې څه پخې او څه جوړې هغه وکړه خو هغه عبادت هغه وخت هغه به پخلي کې مه خراب که نه زما دا خبره صحیح نه ده موږ سره خو وخت شتي مخکې کوي د جمعې شپه ده او هسې هم د غوښو ورځې دي څاروی را سمله وه او چې څومره غوښه خوري هغه وخوره او پروګرامونه خو دغه ورځ په کال کې یو پېر راځي او دم کیدی شي چې موږ ورته هم نه رسو دم کیدی شي او دم کیدی شي د زموږ په ژوند کې اخرنۍ د عرفات ورځي که چېرته موږ ته پته ولګي چې د اخرنۍ د عرفات ورځ زموږ په ژوند کې موږ به څنګه تېره کړو هسې که تا ته زه ووایم چې پلانیه ستا د اخرنۍ ورځ ده ته دې نه بعد به ته بل عرفات ته نه پاتې کېږي ته به مرې ته به دې ورځې سره څه کوې په سجده کې تېروو رب الکعبه د سهار د منځه نه بعد به په سجده پرېږدو نور ډوبېدو پورې لکه چې موږ ته پته ولګېدي چې هغه ورځ اخرنۍ ورځ ده بیا نه راځي زموږ په ژوند نو اوس خو موږ ته پته نه شي چې بیا به راځي او که نه به راځي نو دا ورځ په عباداتو کې تېره کړئ